بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او د پاکستان کړکېچ او د عوامل ولې پاکستان په افغانستان باندې حمله کوي او آیا افغانستان خپل د دفاع حق لري او دا جریانات ولې مخې ته راغلي دي. تاسو معلومه ده چې امریکا په سیمه کې یو لوبه لري او دغه لوبه ډیره اساسي ده چې دلته د چینایانو اقتصادي کمربند دی چې د پاکستان د لارې نه تیریږي او چې امریکایان دا کمربند په پاکستان کې نه غواړي او پاکستان هم د امریکا نه پیسې اخلي په قرضداري دی او هم د چینایان نه اخلي. کله چې امریکا سره نږدې کیږي نو چینایان مخالفت کوي او کله چینایان سره نږدې کیږي امریکایان مخالفت کوي. په دې سیمه کې یو لوی بدلون را روان دی او هغه دا دی چې پاکستان دا فکر کوي چې افغانستان سره په دوړو جهادونو کې مرسته کړي، باید افغانستان د دې مدیون وسی، د مستعمره وسی، د تاثیر لاندې وسی او دا باید آزاد نه وسی. د خارجه پالیسی باید منحصره د پاکستان خارجه پالیسی سره وسی، اقتصادي توانی باید ونه لري، نظامی توانایی باید ونه لري او افغانستان باید محتاج پاکستان ته کم تصمیم چې پاکستان نیسی، پاکستان باید دا اراده ولري. کله چې د افغانستان ملت ودرېږي په خپو او دا غوښتنه کوي چې فرضاً موږ دغه نه غواړو چې د شام مستعمره وسو، لاس لاندې وسو او خپل وزر خلاصوي او د نړۍ سره خپل اړیکې جوړي. امریکایي هیئت راځي افغانستان ته، چینایان راځي، روسان راځي، هندوستان سره دا نشي زغملی. نو د ده لپاره د کوشش دا کوي چې افغانستان باید بې ثباته کړي. تاسو معلومه ده چې په دغه څو مودو کې دی د ایران د بې ثباتۍ تضمین کړی امریکې ته او د هغې نفت بابت کې یو بودیجه اخیستې ده چې ته به ماته پیسې راکړې، زه به ایران درته بې ثباتوم. خو څنګه کې امریکې ته دا ویلي چې د افغانستان کې به ماته لږ آزاد لاس راکړی چې زه لوبه وکړم. امریکایانو دې ته موقتا یو اجازه ورکړله معذرت غواړم، موقتا اجازه ورته ورکړله چې ته کولی شي چې د مانور د سیاسي وکړي. هغه چې کوم یو هغه خیرن چرګانې راوستي اسلام آباد کې باران وهلي، هغه باندې یو مانور یې وکړ. هغه مانور هم چې کامیاب نشو، امدې نظامي مانور ته مخه راوړله. په دې کې پاکستان دغه کوي چې فکر کوي چې زه به افغانستان تضعیف کړم. امدې دې کې د امریکا پلان دا دی چې پاکستان د افغانستان سره په جنگ کې ونښلي، دې کې پاکستان تضعیف کیږي. تاسو معلومه ده چې په ټول دغه یو هفته کې چې دا دوه جنگونه، دوه جړپې د دې ترمنځ شوي دي، پاکستان خپل پوستیم د لاسه ورکړي، ټانکونه د لاسه ورکړي دي، ډیر افراد وژل شوي دي او دواړه ځلې پاکستان پیشنهاد دی اوربند کړی دی لپاره دی چې زور نه رسېده، مګر بیا هم مداخله کوي او امریکا دا جنگ غواړي لپاره دی چې پاکستان تضعیف شي. د امریکا پلان دلته دا دی چې د پاکستان تضعیفېدلو سره د پاکستان اتوم باید تینه واخیستل شي. په عین حال کې د ون بیلټ رود یا اقتصادي کمربند چین باید دلته وتړل شي. د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د ازادۍ په نتیجه کې دلته د امریکا یو لاسپوڅی نظام چې یو د بفر زون یو حکومت غوندې په منځ د افغانستان او د پاکستان وسی جوړ شي. ګوادر به د هغې په اختیار کې او وزیرستان شمالي او جنوبي ذخایر چې لویترین ذخایر د دنیا دي دا به د په اختیار کې او امریکا به په خپله دلته وي. نو دا جنگ د امریکا نیابتي جنگ دی چې پاکستان فکر کوي چې دې کې به د ګټې دا به امریکا وغولي، خو دا په دې پوه نه دی چې دا د په ګټه نه دی، بلکې دې کې د امریکا لویه لوبه ده چې دا به دې ته دا به دغه کوي، تضعیفوي به او د تضعیفېدلو نه پس به دنه به د اتومي قدرت به ترې اخلي او غټ هدف د چینایانو د کمربند ماتول او دا لاره بندول دي. که پاکستان فرضاً کومه لوبه چې کوي که هغې ته ادامه ورکړي، خو چینایان راځي د ده لارې نه تېرېږي او د دنیا باندې اقتصادي سیطره جوړوي، دا امریکا نه غواړي. نو که پاکستان په دې باندې ودرېږي نو هغه به پاکستان وهي، چې پاکستان وهي دا کمربند به بند شي. دلته به امریکا په خپله خپل کشتیګانې په ګوادر بندر کې کېني او د بلوچستان او په زمین کې د سیستان او بلوچستان د ایران کې هلته شخړه لګیا ده د پاکستان په ذریعه جوړوي چې هلته که دغه شو چې هغه ملحقه کې د بلوچستان د پاکستان سره او دا ساحه د خپل د کمربند او چاپهار د دیزي پورې ورسوي او دا منطقه د امریکا په کنټرول کې. نو دا یو ډېر لویه جیوپولیټیکل او جیو اکنامیک او
جیوستراتیژیک جنگ دی چې د استراتیژي د نقطې نظر د امریکا یو استراتیژي د په منطقه کې په مقابل د چین کې، مخنیوي د روسي کې، کنټرول د سیمه کې، لمنځه وړل د اتم د پاکستان کې، تضعیفول د اردو او په سیمه کې خپل موجودیت دی چې دا جنگ روان دی. او ځکه دا مسله راغلی ده پاکستان که فرضاً خپل د اهدافو لپاره فکر کوي چې امریکا به وغولي د ایران کې به هغې ته ووایي چې زه در سره همکاري کوم، په افغانستان کې به دلته ځان ته کومه لوبه جوړه کړي. فکر کوم چې دا خامخیالي د پاکستان ده. پاکستان به په دې جنگ کې خپل هر څه بایلي، دا به ټوټې کېږي په نهایت کې. او ځکه چې قیامونه دننه شته دی، سندودش حرکت شته دی، بلوچستان لیبریشن آرمی حرکت شته دی، د ټي ټي پی حرکت دی، او د پامدارنګې په کشمیر کې دا حرکتونه چې دي دا آزادي غوښتونکي حرکتونه دي. دوی د پنجاب اطاعت نه کوي، او که پنجاب یوازې پاتې کېږي چې انګلیسانو ته یې پرېږدي چې دا به ستا وړکی پاکستاني، ممکن هندوستان ورته وایي چې دا خو زما د پنجاب یو حصه وه، نو دواړه پنجاب بیرته هلته یو ځای شي. لکه دلته که بلوچستانونه سره یو ځای کېږي، هلته به دغه پنجاب به سره یو ځای کېږي، بیا نو پاکستان نه پاتې کېږي. نو په دې بابت باندې دغه جنگ د سیمه کې روان دی، او نتیجه به یې ګورو چې څه کېږي انشاءالله.